نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث، چې کله انسان وفات شي نو دنه د اعمالو سلسله ختم شوه. انسان ژوندی دی، د مونځ کوي، د روژې نیسي، د حج کوي، د زکات ورکوي، د ذکر و اذکار کوي، د هغې ثوابونه میلاویږي. خو چې کله دی وفات شو نو د اعمالو سلسله ختمه شوه. اوس نه مونځ کولی شي، نه حج کولی شي، نه زکات ورکولی شي، نه یو بل نیک عمل کولی شي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي 3 څیزونه داسې دي چې پس د مرګ هم انسان ته د هغې ثواب میلاویږي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه، صدقه جاریه ده. صدقه جاریه څه ته ویلی شي؟ مطلب دا دی تا په ژوند باندې خیرات کړی دی، صدقه دې ورکړې ده، خو په داسې ځای کې د خیرات او صدقه کړې ده چې پس د مرګ هم د هغې تا ته ثواب میلاویږي. مثال په طور تا په جومات کې پیسې لګولې دي، جومات ته جوړ کړی دی، جومات له د قالین اغستی، مصله دی اغستی، بل شیز دی اغستی، ته وفات شوې تر څو چې په دې جومات کې خلک منځونه کوي د هغې په منځونو کې باقاعده ستا حصه ده، لاره دې جوړه کړې ده، خلق په هغې لاره باندې ځي او راځي، ته په قبر کې پروت یې، تا ته د هغې نیکۍ میلاویږي. مدرسه کې دې پیسې ورکړي دي، د مدرسه کې چې څومره طلبا سبقونه وي د هغې په سبقونو کې ستا حصه ده، اگر چې ته په قبر کې پروت یې. یو طالب ملا له د کتاب واغستو، ته وفات شوی یې، په قبر کې پروت یې، دغه طالب دغه ملا چې چاته یو یو ټکی تر قیامته پورې د ده شاګردان ښایي، په هغې کې به باقاعده ستا حصه وي. نو یو صدقه جاریه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح، نیکمله بچی، نیکمله بچی. نیکمله بچی دی وروستو د ځان نه پرېښی دی، پلار وفات شوی دی، دا بچی چې کله مونځ کوي ته دې په مونځ کې د دې پلار حصه ده. علماو تر دې پورې ویلي دي چې یو بچی هیڅ یو بچی د پلار حق نشي ادا کولی، هیڅ یو بچی د پلار حق نشي ادا کولی. ها یو بچی داسې شته چې هغه د پلار حق ادا کولی شي. کم بچی؟ علما وایي چې کم بچی مونځ وکړي د مانځه نه وروستو دعا وغواړي او لاسونه اوچت کړي او ووایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، زما ربا زما په مور او پلار باندې رحم وکړي، داسې رحم پې وکړي لکه څرنګه چې په وړوکوالي باندې هغوی زما پالنه او تربیت کړی دی. علما لیکي چې د هر مانځه نه کم تن دا دعا ویله ګویا چې د مور او پلار حق ادا کو. رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، دا دعا زو ته کوي، دا د مانځه نه وروستو وایي، دا وایي د هر مانځه نه وروستو وایي. نو کم بچی چې مونځ کوي نو دا دعا به وایي که نه. نو چې کم بچی د سره مانځله نه راځي، تا ورته مونځ نه دی ښودلی، نه به تا پسې دعا څه وغواړي. نو یو ولد صالح، نیکمله بچی. د سفاره راواغسته دی چې وی الف لام میم، څنګه چې 30 نیکۍ بچي ته میلاو شوي، دکه رنګې 30 نیکۍ پلار ته په قبر کې میلاو شوي.